أسرفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. پنځمه سپاره ده سورة النساء او 58 نمبر آیت دی. مخکینو آیاتونو کې د يهوديانو خباثتونه ذکر کړل چې دی يهودو ته کتاب ملاو شوی او په دې کتاب کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت ذکر وو، د نبی علیه الصلاۃ والسلام د اوصاف ذکر فکیو. خودی يهودو دغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د رسالت دا فټکو، د نبی علیه الصلاۃ والسلام اوصاف پټ کړل، خیانت وکړو. نو دلته اوس په دې آیت کې د امانت ذکر دی. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات، بشک الله تاسو ته حکم کوي چې تاسو ادا کړئ امانتونه الی اهلها د هغې حقدارانو ته. د دې آیت شان نزول مفسرین ذکر کوي چې کله 8 هجری رمضان المبارک میاشت و مکه فتح شو، نو دی عثمان بن طلحه الحجبی د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه د کعبه چابیان د منع کړلې. علی رضی الله تعالی عنه هغه پسې ورلې په زور ته د کعبه د چابیان واغستلې. بل آیات کې به وي وما اولیاؤه الا المتقون، د دې واقداران باندې د کعبه مگر فرزګاران وي. دا عثمان بن طلحه دغه وخت کې د اسلام نو راوړی، نو بیا دا د نبی علی السلام خو لراله وي زمونږ فلارانو نیکونو سره د دې د چابیان ور سره یو تاسو دوباره د چابیان مونږ ترا کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي د دې واقداران خو پرهیزګاران ته خو مشرکی دا وایي ما اسلام راوړی دی. نو الله جل شانه حکم را نازل کو ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، تاسو د امانتونو د هغې اهل ته چې د ادا کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته حکم وکړو وایي ته دا چابیانې دلاور کا او دا بس تاسو سره همیشه. بیا د مرګ نه وروسته د خپل ورور شیبه بن طلحه ته چې دا ورکړی او داسې د په خاندان کې تر اوسه پورې دا چابیانې دا را روانې دي. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات، تاسو ادا کوئ امانتونه. نو 3 قسمه ذمہواریان دي. یا زمونږه وعده یعنی د الله سره وي، یا به د مخلوق سره زمونږه وعده راځي، او یا به د خپل ځان سره چې دا وي. نو دلته امانات دا جمع را دي ټولو ته شامل ده. کو الله درته حکم کوي د الله حکم به معنی دا د الله امانت دی. کو هغه د منځ حکم دی، کو هغه د روزي حکم دی، کو هغه د زکات حکم دی، کو هغه د حج حکم دی، او کو هغه د جهاد حکم دی. وس دا باندې پر شو او ته نه کینو دا تا په امانت کې خیانت وکړو، د الله سره د خیانت وکړو، مونږ دا باندې فرض دی او دا مونږ نه کې پرې کې سستی کې، نو دا پر امانت کې ته خیانت کې. او یا به مخلوق سره معامله راځي، لکه مثلا بادشاہ دی او یو مشر دی، هغه اوس یو عہده چا ورکوي او حقدار سړي ته نه ورکوي، دا په دې د خیانت وکړو. لکه نن سبا چې دا معاملې را روانې دي او اذا وسد الامر الى غیر اهله تنتظر الساعه،
چې کله غیر حقدار ته امانتونه او عہدې سپارل دا شروع شو نو به د قیامت انتظار دا کوا وسه خلک په خپلوانو پسې دا عہدې ګرځي او کنه ګرځي کو اهلی کو اهل نه یو طرف ته غریب سره هغه اهلی بل طرف ته مالدار کو پیسو باندې ډیګي اغستلی هغه مالدار ته عہده ملاويږي خو غریب ته نه ملاويږي نو دام په امانت کې دا خیانت دی او یو د خپل ځان سره چې هغه خیانت دی لکه مثلا تعالی الله لاس درکړي دا لاس د الله خلاف ته استعماله د خپل ځان سره د خیانت وکړو خفي الله ورکړي دي دا خفي په غلطه طریقه باندې ته استعماله سره ځان سره خیانت وکړو سترګې الله ورکړي دي په غلط ځای کې استعماله دا د الله سره خیانت وکړو غوګونه الله تعالی درکړي دي او دا غوګونه ته خلاف کې د استعماله نو تا خپل ځان سره خیانت وکړو یعنی اعضاء جوارح په غیر مناسب ځګونو کې د الله خلاف استعمالول دا چې د خپل ځان سره خیانت دي نو دلته امانات جمع ده ټول حقوق ته دا شامل دي ان تؤدوا الامانات چې تاسو ادا کوي حقوق لره او ذمہواریان لره الى اهلها دا اهلتا او اذا حكمتم او کله چې تاسو فیصله کوي بین الناس د خلقو په منځ کې ان تحكموا بالعدل دا چې تاسو فیصله کوي په انصاف سره په عدل سره هیڅ خیال پدې کې مساتې بس کما حق فیصله دغه حق فیصله دا کوي ان الله بشک الله تعالی چې نعم ما يعظكم ډیر خوشز دي چې الله تاسو ته پاغه باندې نصيحت کوي ان الله كان سميعا بصيرا بشک الله تعالی اوریدون کې د استاسو ویناګانو لرا بصيرا لیدون کې د استاسو اعمال لرا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله فیصله کوي نو ایمان ولو د الله اطاعت کوي واطيعوا الرسول او د رسول اطاعت کوي امام اهل سنت شیخ سرفراز خان صفدر سے منور الله مرکزه د دې شان نزول داسې ذکر کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو لخر ولېګو پدې کې عبد الله بن عمر هم موجود او عبد الله بن حذافه رضی الله تعالی عنہ دا به هم موجود نبی علیه الصلاۃ والسلام عبد الله بن حذافه رضی الله تعالی عنہ دا د لخر امیر چې دا جوړ کو نو چې کله امیر جوړ کو د خپل مامورینو ته یو کار حکم وکړ هغه په کې له سستی وکړه وینه کو نو دا ز امر ما زما حکم به مني وشابه د ځنګل نه لرګي چې راوړي لرګي راوړل ور بل کو چې ورخه ګرم شو صاحب اوس وردانګي نو عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل من خود دې ور د وجنه کلمه ویلې ده چې د ور نه بچ شو او تمام چې هغه ورته وراچې خلکو ته چې د سرم ګره ورته وروندانګي بهر حال چې غوسه کله اندغه شو سره شو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا معاملې او د قشن چلوش هغه وي کو تاسو ورته ځان واچول نو خودکشي وکړو جهنم ته بتلی ځکه لا طاعت لمخلوق فی معصیه الخالق د مخلوق تابعداري دا د خالق په معصیت کې بیا نشته چې کله یو امیر او یو حاکم مشر تا ته د الله د نافرمانی حکم کوي نو به مننه نه مور او پلار حکم به مني او چې کله د نافرمانی حکم درته کوي نو مور او پلار حکم هم به مني لا طاعت لمخلوق بمعصيه الخالق ان الله تعالی یا ایها الذين امنوا اطيعوا الله دا الله اطاعت وکي واطيعوا الرسول او دا رسول اطاعت وکي واولي الامر منكم او دا با اختیار خلق تاسو اولي الامر کی متعدد مفسرین دو قول ذکر کړی دي یو الحکما والعلماء حاکمان خو نیک حاکمان او علماء اوس یو حاکم دی مشر دی بادشاہ دی هغه تا ته صحیح حکم کوي نو د دې حاکم دا خبره پتا باندې منل دا بالکل واجب دی او په ونه قول کې تضاد نشته تضاد ځکه نشته چې مخکې چې کوم حاکمان هغه باندې کانمو لکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه حاکم هم او عالم هم عمر رضی الله تعالی عنہ حاکم هم او عالم هم عثمان رضی الله تعالی عنہ حاکم هم او عالم هم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حاکم هم او عالم هم نو د دې وجنه مفسرین دا دوه قوله دا راغستې دي العلماء والحکماء تفسیر مدارک دا ذکر کړی دي دا الله اطاعت وکي د رسول اطاعت وکي و اولي الامر منکم او د با اختیار خلق تاسو ګور اطیعوا الله سره اطیعوا ذکر شو د رسول سره اطیعوا ذکر شو اولي الامر سره اطیعوا ذکر نشو ځکه دا حکم دا د الله د الله د رسول حکم وي کو دا الله د الله د رسول حکم ورته کوي نو خبر اومنه او کو دا نه کوي نو بیا نه مني نو دلته و اولي الامر منکم مجتهدین
فقها علما تقلید دا چې هغه ثابت شو فکر دغه مجتهدین دا به مني الله وی اطیعوا الله واطیعوا الرسول د الله اطاعت وکي او د رسول اطاعت وکي او اولي الامر منکم او د با اختیار خلق تاسو نه با اختیار خلق څوک دي نو العلماء والمجتهدين والفقهاء دغه علماء مجتهدین او فقها خبره تاسو ومنئ نو زموږ اصول دا څلور قرآن سنت او دغه شانتي چې هغه اجماع او قیاس نور حضرت هغه قرآن او سنت وګوره بده کې زمون تعارض نشته یو مسله هغه په قرآن کې موجود دي فقها هغه کې سنوي صریح مسله ده احادیث کې صریح مسله موجود ده هغه کې سنوي فقها یو مسله دا سره چې هغه په خپل منځ کې تعارض دي دوه قسم احادیث دي لکه یو کې وکا او په بل کې وکا فقها په دې کې تطبیق کړي د اولا او د غیر اولا چې کوم اولای یعنی کوم طرف ته دلایل مضبوط وي وای دا خبر امنه په دې باندې عمل وکړه او یې داسې چې هغه غیر منصوصي په نص کې سره راغلي قرآن کې دا ذکر نشته او په احادیث کې دا ذکر نشته نو هغه اجتهاد وکړي د قرآن او د احادیث په رڼا کې د دې مسلې د حکم چیرې دا راوبسي نو دا بعض حضرات به تاسو دوکه کې ګورئ موږ قرآن نه او احادیث منو موږ قرآن او احادیث ذاتي کچراوته دا قرآن او حدیث نه راوته دا ځان نه نه جوړ کړي خو هغه مسلې دي چې کوم صحیح مسله په قرآن کې شته هغه دوی نه چړي کما صحیح مسله هغه په حدیث کې نشته هو چې کوم احادیث متعارضه دي نو هغه به تطبیق کړي چې دا حدیث داسې دا ناسخ دی دا منسوخ دی عمل دې کړي دي یا داسې مسله ده چې قرآن او احادیث کې نشته نو هغه به د بدل مسله باندې هغه قیاس کړي دا بس حکم والله دا راځتلی الله تعالی اطیعوا الله واطیعوا الرسول دا الله اطاعت وکي او د رسول اطاعت وکي و اولي الامر منکم او د با اختیار خلق له تاسو نه فان تنازعتم پس کچرت تاسو اختلاف وکي په شی په یو شی کې مجتهدین ته وي عام خلق ته نه وي چې تاسو اختلاف راشي اے علماء اے مجتهدین کو تاسو اختلاف راشي نو څه کوي پردوه الى الله والرسول تاسو دا خبره واپس کوي الله ته د الله رسول ته کتاب الله باندې پیش کوي او په سنت رسول باندې پیش کوي دا هغه نه مسله دا تاسو حل کوي نو خلک به تاسو دوی کوي او ګور الله پردوه الى الله والرسول کتاب ته الله طرف ته لار شي قران ته او رسول احادیث ته لار شي عام سره په حدیث په قران نه څه کوي د سره به نه پوهیږي ځکه عام سړی ته حدیث تلل شه او کتاب الله قرآن تلل شه پوهیږي بدلته دا مجتهدین ته و چې پردو الی الله اے مجتهدین په یو مسله کې اختلاف رااله نو دا مسله قرآن کې وګورئ حکم د قرآن نه حکم معلوم کړي الله رسول یعنی احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم تلل شه دا غینه حکم معلوم کړي ان کنتم تؤمنون بالله کچرته تاسو ایمان لرونکي په الله باندې ول یوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې نو دا خبر کتاب الله سنت ته واپس کړي ذالک خیر دا ډیره زیاته غوړه ده واحسن ډیره زیاته خدا تاویلا په اعتبار د انجام باندې ان الله بشک الله تعالی چې یامرکم حکم کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات دا چې تاسو ادا کوي امانتونو لرا الى اهلها د اغي حقدارانو ته واذا حكمتم او کلا چې تاسو فیصله کوي بین الناس د خلقو په منځ کې ان تحكموا دا چې تاسو فیصله کوي بالعدل فانصاف سره ان الله بشکل تعالی نعما دیر خشز دے یعظکم چې الله تاسو ته نصیحت کوي به فاغین سرا ان الله بشکل تعالی کان سمیعا دے اوریدن کې ستاسو ویناګانو لرا بصیرا اولیدن کې د ستاسو په اعمالو باندې یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اطیعوا الله تاسو د الله اطاعت وکي و اطیعوا الرسول او د رسول اطاعت وکي و اولی الامر منکم او د با اختیار خلق لتاسنا فإن تنازعتم پس کچرتا تاسو اختلاف وکي فی شیء پیوشس کی فردوه پس تاسو واپس کی دی لرا
الى الله الله تعالی تا والرسول او رسول تا یعنی قرآن تا احادیث تا ان کنتم تؤمنون بالله کچرتا تاسو ایمان لرون کی وی فالله باندې والیوم الاخر او فورز د اخرت باندې ذالک دا واپس کول خیر ډیر زیات غوردا کتاب الله او سنت تا واحسن او ډیر زیات خدا تاویلا په اعتبار د انجام باندې ان الله بشکل تعالی چې یامرکم حکم کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات دا چې تاسو ادا کوي امانتونو لرا الى اهلها داغي حقدارانو ته واذا حكمتم او کلا چې تاسو فیصله کوي بین الناس د خلقو په منځ کې ان تحکموا دا چې تاسو فیصله کوي بالعدل فانصاف سره ان الله بشک الله تعالی چې دی نعم ما ډیر خشز دی یعظکم چې نصیحت کوي تاسو ته به فاغی سره ان الله بشک الله تعالی چې دی کان سمیعا دی اوریدون کې تاسو ویناګانو لرا بصیرا لیدون کې تاسو په اعمالو باندې یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو اطیعوا الله تاسو د الله اطاعت وکړئ واطیعوا الرسول او تاسو د رسول اطاعت وکړئ واولی الامر منکم او د با اختیار خلقو لتاسنا فان تنازعتم واسکچرتا تاسو اختلاف پیدا شي فی شیء په یو شی کې په یو مسله کې فردوه پس تاسو واپس کوئ دی لرا الی الله الله تعالی ته یعنی کتاب الله ته والرسول رسول ته یعنی سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تا ان كنتم تؤمنون بالله کچرتا تاسو ایمان راوړون کی وی فالله باندې واليوم الاخر او فرض اخرت باندې ذالک دا پس کول کتاب الله سنت رسول الله تا خیر ډیر زیات غوړه ده واحسن او ډیر زیات خره تأویلا په اعتبار د انجام باندې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الله سمع سمار الله نے پورا د عمل کولو توفیق راکړي خپل رضا خپل تعلق خپل محبت را نصیب کړي د نبی عليه الصلاه والسلام کامل طریقې زموږ په ژوندۍ کې چې غراولې الله اخلاص او هر تقوا تر نصیب کړي الله د رمضان مبارک دروځي په خپل دروازې کې قبول او منظور کړي الله موږ اصل نقل کو الله ته په اصل باندې چې دا بدل کړي الله ډیر زیات اجرونه ثوابونه چې موږ لراکړي الله زموږ کامل مغفرت چې نصیب کړي الله جبريل چې کوم خیری کړی دي الله نبی عليه الصلاه والسلام په غیبه امین داغه په قبلېدلو کې هیڅ شک نشته الا اسب چې موږ وبخي موږ کامل مغفرت چې هغه وکي د جبرئیل علیه السلام دغه خیرونه موږ محفوظ کی فلرحم کرم فضل الله باندې وکي د خپل قهر د غضب د غصې نه موږ محفوظ کی وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علیه وصحبه